د نن ورځې یو څو لنډ او مهمو خبرونو ته ښاغلي غني پاکستان ته خبرداری ورکړی دی. د بل خوا د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کړې. بل لور ته سمیع سادات هم پاکستان دوه مخی وګاڼه او خوشحال سادات ویلي د سولې خبرو لپاره حاضر یم. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلی غني وایي پاکستان د خپل سیاستونه بدل کړي که نه نو سیمه ییز بحران به پراخیږي. غني په خپل خیالي بیان کې ویلي چې پاکستان له افغانانو سره د زور، فشار او تحقیر سیاست پر مخ وړي او دا کړنې به د سیمې امنیت ګډوډ کړي. نوموړي ویلي چې د کډوالو موضوع یوازې انساني نه بلکې ستراتیژیک بحران هم دی. بل لور ته د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له نړیوال ټولنې څخه عاجله غوښتنه کړې. مولا یعقوب په یو خیالي غونډه کې د ملګرو ملتونو یو نمایندګۍ ته ویلي چې د پاکستان سخت سیاست له امله زرګونه افغانان کورنۍ ژمي په سړه هوا کې بې سرپناه پاتې دي. هغه ټینګار وکړ چې له پاکستان حکومت څخه موږ غوښتنه کوو چې زموږ کډوال باید په سمه توګه له پاکستان څخه راووځي، باید هیڅ ډول ځورونه ونه ویني. بل لور ته سمیع سادات وایي د پاکستان دوه مخی سیاست د سیمې راتلونکي ګواښي. په دې خیالي راپور کې سمیع سادات ویلي چې د پاکستان د پوځ او استخباراتي دوه مخی سیاست افغان بې ثباته ساتلی دی. هغه ویلي چې اوس وخت دی چې افغان مشران د دې سیاست پر وړاندې یو واحد دریځ ونیسي. بیا بل لور ته خوشحال سادات ویلي د سولې لپاره حاضر یم خو د ولس خوندیتوب زما شرط دی. خوشحال سادات ویلي چې د دې چمتو دی ملي سولې لپاره کابل ته سفر وکړي، خو شرط یې دا دی چې د هغه او د هغه کورنۍ امنیت تضمین شي. هغه ویلي چې د افغانستان راتلونکی یوازې هغه وخت ښه کیدای شي چې سولې ته واضح لاره پرانیستل شي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو تربیه ښې چارې